अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर असलम तासीर अफरीदी द अंगाजी टेलीविजन द तारीखी पाण सरा अस्तासो په خدمت کې حاضر دی। په دې تاریخي پاڼه کې با نن مونږ تاسو سره د زخخیلو په هکله ځنې معلوماتي خبرې شریکې کړو۔ زخخیل د افریدي قام یو لوی شاخ دی۔ په کومو تذکرو کې چې د افریدي قام ذکر شوی دی په هغې کې د افریدي قام 8 شاخونه دي چې په دې 8 شاخونو کې زخخیل هم لکه د نمر ښکارا او ځلانده قوم دی۔ د افریدي په قومونو کې ټول قومونه د خپلې بهادرۍ، زړورتوب، میړنتوب د پاره مشهور دي، خو کدا زخخیل تاریخ ته نظر واچو یو بشپړ تاریخ لري، یو روښانه تاریخ لري چې حقیقت ته ډیر نوم یې ګټلی دی۔ په خیبر، باړه او تیرا کې استوګن دي۔ زخخیل چې کومه شجره مونږ ته را رسېدلې ده د تاریخي او د شجرو د کتابونو نه اخذ شوې ده، بیا وخت په وخت ځینې مشرانو سره زموږ ناستی شوی دی، د هغوی نه هم تپوسونه کړي دي، نو په دې نتیجه رسېدلي یو چې زخخیل په خپل وجود کې په 3 حصو ویشلی شوی دی، چې یو ته بډی وایي، بل ته شانخیل چې عرفي شیدی دی ویلی شي، او دریم په نصرالدین باندې مشهور دي۔ اوس به مونږ د شانخیل یا د شینی مختصر ذکر داسې وګو چې په دغ کې کمې تپې مخې ته راغلي دي، نو هغه دي ترکی خیل، مغل خیل، عمربیک خیل او بالا جوهی۔ بیا په مغل خیل کې پیرداد خیل دي، رادات خیل دي او سرگین خیل دي۔ په ترکی خیلو کې خرمی، عزت خیل، ابا خیل، مربی خیل، نوربی خیل، عثمان خیل۔ بیا په عثمان خیلو کې هم ځینې شاخونه دي چې هغې ته مغل خیل او نازی خیل ویلی شي۔ دغسې دویمه برخه د شجرې چې کومه ده هغه په نصرالدین باندې مشتمله ده۔ دا د زخخیل قام دویم لوی شاخ دی۔ په نصرالدین کې 2 لوی تپې داسې په نظر راځي چې یوه خسروګی دی او بله پایندي۔ اوس په پایندي کې چې کومې ډلې شاملې دي نو نظرخیل، نصرخیل، جانی خیل، باقی خیل، ودت کور، دریپلاری، شینکی، کمی خیل، واصل خیل، وسخیل او حبیب۔ دغسې په خسروګي کې درړ، لوکمان، دریپلاری، کئی خیل، انت خیل، حاتم کور، دادی خیل، ابراهیم خیل او لاین خیل شامل دي۔ په دریپلاری کې میرکلان، دادو خیل او برهان خیل شامل دي۔ په درړ کې بوچا خیل، جمال خیل، دادی خیل، ظریف خیل، میرخان خیل او کټی خیل شامل دي۔ دغسې په بوچا خیل کې وړوکی شاخ دی چې هغه ته حلیم کور ویلی شي۔ د زخخیل قام دریمه لویه تپه چې کومه ده هغې ته بډی ویلی شي۔ بډی بیا په 3 شاخونو کې داسې تقسیم دی چې انی، پاخی او زاودین۔ د زاودین ذکر په دې ډول دی چې په دې کې کمې تپې دي هغه صورت خیل دي، دری دي، کاکی خیل دي او شوال خیل دي۔ بیا په صورت خیلو کې علی خیل دي، مدبی خیل دي او کنډوال۔ په شوال خیل کې طوطا خیل، مابی خیل، قاضیان، شالی خیل، پتی خیل و حکیم خیل
موندلی شي. دغسې که د پخي ذکر کوو نو په پخي کې حسن خیل، سلطان خیل، نیکی خیل، شیخوال، صدو خیل او پنځه پلاری. په پنځه پلاری کې چې کومې تپې په شجرو کې موندلی شوي دي نو هغه په دې ډول دي چې ولی خیل، پاینده خیل، شیخان، ولی بی خیل او متا خیل. بیا په حسن خیل کې دوه شاخونه دي چې یو ته احمد خیل وایي بل ته دلیل خیل وایي. په نیکی خیلو کې احمد خیل، سکندر خیل، گلداد خیل، اولال خیل، دولت خیل. دغسې په احمد خیلو کې علیم کور هم شامل دی. په سلطان خیلو کې چې کومې تپې دي نو په هغې کې احمد خیل، اعظم خیل، عزت خیل او دلیل خیل دا راځي. بیا په انې کې چې کوم شاخونه دي نو درې پلاری دی، شیخی دی، محب خیل دی او صاحب خیل. په درې پلاری کې باش خیل، عمر خیل او شیالی خیل دی. بیا په عمر خیلو کې شبیل خیل او میا خیل دی. په باش خیلو کې یوسف خیل، متکی خیل، دولت خیل او دغسې یو شاخ سلطان خیل دی. په محب خیلو کې احمد بیگ خیل دی، اختیار خیل دی، نالی خیل دی او احمد بی خیل دی. په احمد بیگ کې بیا شیر خیل دی. په اختیار خیل کې شیری خیل دی. دغسې پکې وطفه رحیم خیل ده. او په صاحب خیلو کې میری خیل دی، کټی میر خیل دی یا کټیا میر خیل دی. ورپسې درې پلاری دی. په میری خیل کې فتح خیل، په فتح خیلو کې شابیک خیل او ولی بیک خیل ګڼلی شي. دغسې چې د درې پلاری کم ذکر دی په تذکرو کې هغه ته ګبري، شینسری او غسخیل ویلی شي. دغه د زخه خیل کام تپی دي او دا چې په کم وخت کې لیکلی شوي دي نو په دې دور کې د زخه خیلو ځینې ملکان لکه گل بادام، ولی ترکی، مراد، میروال، سیدل، سید امیر، لال بیگ، سید خان، ارسل، نیاز علی، میر حسن، عبداللہ میر، شہباز، لالباز، محبوب، مہردین، سلطان میر، گلشاہ عثمان، شیر احمد، میر قاسم، زرین، شربت، میردین، نادر، گلاب شاہ، گلریز، میر حسن، امیر شاہ، یار شاہ، شینکے، بندلی، محمد اعظم، افضل، نیکے، ملال، کرامت، محمد نور، محمد شاہ، قمردین، شہاب الدین، بولاک، عرب، سلطان میر، مہردین، لنگر، سید خان، شہزادہ، ارسلہ، علی گل، پہلوان، دوران، اولباز، گلشاہ، خانزادہ، سید رسول، نور حبیب، زمان، ناصر، خواص خان، باور، جمریز، علیمت، ارجمند شاہ، مرزا خان، نور اللہ، تازه گل، خیسته خان او پاینده خان نو ذکر ورسره هم موندلی شي او د دوی ذکر پکې راغلی دی. دغسې که په ادبي حواله د زخخیل کوم خبره کوو نو ادبي تاریخ هم یو ډیر لوی تاریخ لري. د خسرو افریدي، خاطر افریدي، اتحاد افریدي، یار حسین ساحل افریده، فیروز خان اوتر افریده، شهزاد افریده او یو لویه سلسله د ادب لري چې دا باب یې هم ښه روښانه دی. که عسکري اهمیت یې راخلو نو د زمانو نه واخله تر دې دمه پورې وخت په وخت د زخخیل کوم چې کوم میړني دي نو هغه هم په تاریخ کې روښانه نومونه لري لکه ملتان خان، زخخیل او ځینې نور. دغسې موجوده وخت کې په زخخیل قوم کې ډېر نوموړي شخصیتونه شته
مختصر به په دې راغونډه کو چې د زخخیل کام په تاریخ باندې ځان له یو کتاب لیکلی شي او یقینا چې لیکلی شي به ځکه چې په دې قوم کې د دې قوم د تاریخ په پاڼو کې داسې روښانه پاڼې دي چې یوه هم د نظر انداز کولو نه ده. خو زمونږ دلته دا مقصد دی چې تاسو ته مختصر د دې قبیلو ذکر مخې ته راوړو. مونږ اکثر دا وینا کوو چې زمونږ دا ټکي دا خبرې دا حرف آخر نه دی، انسان د خطا سره دی. نو مونږ هم په دې غرض تاسو ته دا مخې ته ږدو چې که په دې شجره کې څه ناڅه کمی زیاتی وي چې د هغې اصلاح وشي او را روان تاریخ ته دا یو روښانه باب پرېښودلی شي. امید دی چې تاسو به زموږ سره تعاون وکئ، زموږ سره به مرسته وکئ او په قیمتي مشورو به هم ونمانځئ. د هغې دپاره به موږ ستاسو ټولو ډېر زیات شکرګزار یو او تاسو ته به زموږ سترګې امید دی چې موږ سره به مدد کوئ. تر بله وخته پورې زه او زما ټول ملګري سره د انګازې ټلویزیون ستاسو نه غواړو اجازت. د لوی خدای په امان.